2019 قمر بنسټ په سږ کال رمضان کې 3000 د خوراکي توکو پکیجونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې چې تاسو ته پر سکرین باندې ښکاري توزیع کړي دي اړمنو او مستحقو خلکو ته. د دې ترڅنګ قمر بنسټ 28,000 وګړو ته افطاري یا روژه ماتی اماده کړی دی. تر ډیره پورې دا په د ګڼې ګوڼې په ځایونو کې توزیع کېده ترڅو زموږ په ښار کې کارګر ورونه او هغه خلک چې د روژه ماتي لپاره یو مناسب ځای نه لري له موږ سره به یې روژه ماتی درلوده او 200 کورنیو ته موږ د زکات توزیع ترسره کړې ده. معمولا زکات موږ نقد توزیع کوو. د فقهي اصولو له مخې هم دا بهتره ده چې زکات نقد ورکول سي ترڅو دوی په خپلې ستونزې او مشکلات حل کړي. او بالاخره اختر ته په نږدې کېدو سره 1260 یتیمانو او اړمنو کوچنیانو ته اختریزې ډالۍ هم ورکړل شوې. دا ستاسو هغه مرستې وې چې قمر بنسټ په رمضان کې په دغو مهمو برخو کې توزیع کړې وې. موږ له تاسو ځانګړې مننه کوو چې د قمر بنسټ سره او دې ترڅنګ د افغانستان د اړمنو هیوادوالو ترڅنګ یې او لاسنیوی کوئ. او که چېرته غواړئ ستاسو مرستې په افغانستان کې تل اړمنو او بېوزله کسانو ته ورسیږي تاسو کولی شئ د 650 له لارې چې دا شارټ کوټ قمر بنسټ لخوا جوړ شوی دی او تاسو کولی شئ له 20 افغانیو څخه تر 15,000 افغانیو د خپل تلیفون د موبایل له لارې د افغان بیس سیم او روشن سیم کارتونو څخه په ډېرې اسانۍ سره ولېږئ. او که چېرته د افغانستان څخه بهر ژوند کوئ تاسو ته د هیلپرز کلب لینک پر سکرین باندې ښکاري. تاسو د دې دواړو لارو څخه کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره په دوامداره توګه د قمر بنسټ په ټولو مهمو او اساسي پروژو کې ونډه واخلئ. دا هغه مرستې وې چې تاسو د 650 شارټ کوټ او دې ترڅنګ د هیلپرز کلب لینک او معمولا د آفلاین حوالو له لارې قمر بنسټ ته لیږلې وې او موږ په دغو مهمو برخو کې مصرف کړئ. نو که چېرته تاسو غواړئ د تل په څېر له موږ سره په دغه سفر او کاروان کې ملګري اوسئ تاسو ته لینکونه په سکرین او ډسکرپشن کې ښکاري او معمولا له دغو لارو نه کولی شئ چې موږ سره یو ځای اوسئ.